درنو اوریدونکو له سمې برخې ته مو هرکلی کوم. هیله ده چې دغه برخه هم تر پایه راسره واورئ. پښې ور ټولې کړې او له کوچني ورور سره مې یو ځای کور ته روان شو. ما په چای جوش کې پاتې چای پر بخارۍ کېښود او د بوډا د راتګ په تمه کېناستم. بوډا ډېر ځنډ ونه کړ. کله چې په دروازه راننوت په خندا یې وویل بل رنګ نه ولاړېدل. ومې خندل. خو ته څنګه پر خپل قول ولاړ یې که خوب درځي؟ بوډا زما په مقصد وپوهېده او په داسې حال کې چې پر خپل ځای کېناست په خندا یې ویل نه بچیه شپې اوږدې دي خبرې به کوو خو ته دا راته ووایه چې په کوم ځای کې وم. په بیړه مې وویل انور د کار کولو ته نه پرېښوده. بوډا یو سوړ اسویلی ویست او ویې ویل ژوند همداسې پر مخ تله. لاسي ریړۍ مې د لرګي په یوه غرفه بدله شوه او د لمر له وړانګو نه سیوري ته شو. بیا مې د کیمپ په بازار کې یو دوکانګی په کرایه ونیوه او خوراکي شیان مې پکې واچول. انور به تر غرمې په ښوونځي کې و او مازدیګر به یې د کیمپ څو ماشومانو ته انګریزي ورښوده ځکه ده څو کاله کورسونه ویلي وو او پر انګریزۍ ژبه ښه اوښته. ژوند ښه و، ګزاره کېده. څه پیسې به دوکان راته جوړولې او څه به هم انور له زده کوونکو فیس اخیسته. دی به د هرې میاشتې په پای کې راته کېناست او ګټلې پیسې به یې زما مخې ته کېښودې. انور زلمی و خو هیڅ وخت به یې پیسې په جیب کې نه ګرځولې. د اړتیا پر وخت به یې ماته خوله جینګه کړه او کله چې به مې تر اړتیا ډېرې پیسې ورته ونیولې یوازې دومره به یې ور واخیستې چې ضرورت به یې ورته درلود. دی هیڅ وخت بې ځایه نه ګرځېده. درانه خویونه یې لرل. لږې او په طول پوره خبرې به یې کولې. په کوڅه کې به ټیټ سر روان و او په ګاونډیانو کې دروند نوم درلوده. انور په 18 کلنۍ کې لیسه خلاصه کړه. بیا یې د مهاجرو په پوهنتون کې امتحان ورکړ او پر خپل لایقت ډاکټرۍ ته بریالی شو. په هغه ورځ ډېر خوشحاله ښکارېده. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. لومړی یې زما لاسونه په ښکلولو لاندې کړل او بیا یې کلکه غېږه راکړه. ده به خپل بریالیتوبونه زما د خولو د تویولو له امله ګڼل. په هغه شپه تر ناوخته زما پر ټټر یې سر ایښی و. نورې شپې به یې له ما نه خبرې اورېدې خو په دې شپه د ده خوله ډېره ښورېده. زما ستونزې او کړاوونه یې یادول او د هغو خواریو په اړه غږېده چې د انور په وینا ما د ده لپاره ګاللې وې. انور په پوهنتون کې هم تکړه و. د درس تر څنګ به یې د پخوا غوندې نورو ته انګریزي ورښوده. د به د لارې کرایه او د پوهنتون مصارف په خپله پوره کاوه او پر دې سربیره به یې د خپل لاس په ګټلو پیسو کله کله دوکان ته هم سودا راوړله. ورځې په اونیو بدلېدې، اونۍ په میاشتو او میاشتې هم په کلونو. د انور د زده کړو وروستی کال و چې پوهنتون یې د پاکستان حکومت وتاړه. دا د کرزي د واکمنۍ لومړۍ دوره وه. د خلکو بیا لیک لوست ته تمه پیدا شوې وه او د ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو زده کوونکي ډېر شوي وو. انور هم لنډه موده کابل ته راغی او کله چې یې په کابل پوهنتون کې خپل کارونه سم کړل نو موږ تصمیم ونیوه چې باید خپل هیواد ته لاړ شو. هماغسې وشول. موږ 3 تنه پېښور ته تللي وو. زه، میره او انور. خو د راتګ پر مهال د میرې هډوکي د پېښور په خاورو کې پاتې شول. کله چې تر 20 کلن هجرت وروسته بیرته قرهباغ ته لاړو زموږ د کور پر ځای یوازې د خاورو غونډۍ ولاړه وه. د کلي هدیره څو چنده لویه شوې وه او د کورونو په دیوالونو کې د ګولیو د لګېدلو ځایونه ښکارېدل. د خاورو غونډۍ مو اواره کړه او د کور پر پخواني ځای مو د پخوا غوندې 2 کوټې او یو دالان جوړ کړ. انور څو موده وروسته کابل ته لاړه او زه یوازې پاتې شوم. په لومړۍ شپه تر ډېره خوب نه راته. داسې وم لکه کومه ورکه چې مې شوې وي ځکه انور به تر خوب مخکې تل زما پر ټټر سر لګاوه. په 24 کلنۍ کې هم همدا خوی ورسره و. د به تر ډېره زما پر ټټر سر ایښی و. پیچلي ویښته به یې په استه را باندې لګېدل او خوند به مې ورنه اخیسته. موږ به له یوې او بلې خوا سره غږېدو خو د پخوا غوندې به مو ډېرې خبرې د شیرینو په اړه وي.
انور به یوازې هغه وخت خپل بسترې ته ور وښویده چې سترګې به یې خوب ور درنې کړي، خو بیا ما هم زړه ته ډاډ ورکړ چې انور به په رخصتیو کې راځي. اټکل مې سم وخوت. انور به په 2مه جمعه کور ته راغی. د 2 اونیو خبرې یې ټکي په ټکي راته وکړي او د شنبې په سهار به بیرته کابل ته ستون شو. انور به په میاشت کې 1-2 ځلې کور ته راته. تر ډیره به راسره ناست و. خبرې به یې راته کولې. د خپلو درسونو په اړه به غږېده. ویل به چې د انګریزي ژبې څومره زده کوونکي لري، د لیلی ژوند یې څنګه دی او د کمپیوټر په زده کولو کې یې ذهن څومره ښه کار کوي. انور به چې په هر ځل کور ته راغی نوې خبرې به یې راته لرلې. ما به غوږ ورته نیولی و او د خبرې ښې راباندې لګېدې. انور د پوهنتون وروستی کال هم په بریالیتوب پای ته ورساوه او پر نوم یې د ډاکټر کلمه هم ور زیاته شوه. ډاکټر انور وروسته یې په یوه بهرنۍ مؤسسه کې کار ومونده او ما په لومړي ځل ډالر ولیدل. د راتګ ورځ به د سیمې ډیرو اوسیدونکو ته معلومه وه. له راتګ سره به یې زموږ انګړ له وړو زړو تورسرو او سپینو سرو ډک شو. چا به ټوخل، ځینو به خپلو ملاو ته لاس نیولی و او یو شمېر نورو به له خپلو معدو نه شکایت درلوده. انور به په ورین تندي دوی کتل. نسخې به یې ورته لیکلې او ما به په ده ویاړ کاوه. زه نور هم هغه پخوانی خوار مالک نه وم چې چا به لا پور نه راکاوه. خلکو اوس د ډاکټر انور پلار بللم او په سیمه کې د عزت په سترګه راته کتل کېدل. زوی هم زما و، پیسې هم زما وې، هیچا 1 روپۍ هم نه رانه غوښته، خو خلکو درناوی راته کاوه او لاس په نامه راته ولاړ و. خو زه پوهېدم چې هماغه پخوانی مالک یم. پخوا خو مې لا د خلکو خدمت کاوه، کاریزونه مې کیندل، پخڅې به مې وهلې او دهقانۍ به مې کولې. خو اوس غوړ بریتونه ګرځېدم. دوی ماته نه بلکې زما شته او ثروت ته مات و. ځکه به مې د دوی له ښکته پورته کېدو نه خوند اخیسته. ما یوازې له خپل زوی سره مینه درلوده. هغه را باندې ګران و او د ده مینه له هر راز ککړتیا نه پاکه راته ښکارېده. زه هم پر ده ګران وم. خپل ګړګوتي ویښته به یې زما پر ټټر ایښودل، کیسې به یې راته کولې او په دفتر کې به یې له خپل پرمختګ نه خبرولم. پرته له دې چې راته وګوري، یو سوړ اسویلی یې وایست او ورو یې وویل. خو انور یو دم بدل شو. که څه هم دی د پخوا غوندې کور ته راته، خو څېره به یې نیولې غوندې وه. دا یې خواشینی ښکارېده او زما له ټټر نه به یې خپل سر ژر پورته کاوه. نور به یې د پخوا غوندې نه خندل. زما پوښتنې به یې لنډې ځوابولې. د ناروغانو لیدو ته یې زړه نه ښه کاوه او تل به په فکر کې ډوب و. د نه خوراک درلوده او نه هم خوب. کله چې به ما د خواشینۍ علت ورنه وپوښت نو په دروغجنه خندا به یې د خپلې ستړیا او د کارونو د ډېرېدو خبره رامنځته کړه. خو زما زړه ته نه لوېده، ځکه انور داسې څوک نه و چې له کاره ستړی شي. اخر یوه ورځ د ده د خواشینۍ په راز وپوهېدم. یو ماسپښین کوټې ته ورننوتم. انور کتاب سترګو ته نیولی و. دی دومره په فکر کې ډوب و چې زما په ورتګ هم خبر نه شو. کله چې تر څنګ تېرېدم نو ناڅاپه مې بدن ځیږ شو. انور کتاب ته نه کتل، بلکې د په کتاب کې ایښې د یوې نجلۍ عکس ته وچې سترګې نیولې وې. د انور پر اوږو مې لاس کېښوده. د یو ټکان وخوړ او په بیړه د کتاب پاڼې سره وروستې. یو نظر یې راته وکتل. رنګ یې ژیړ او غټې سترګې یې تکې سرې ښکارېدې. ورو مې وویل، څوک ده؟ دا یې ورخطا شو. خپلې پښې ور ټولې کړې، غوښتلې چې ولاړ شي، خو ما تر لاس ونیوه او په خندا مې وویل، در باندې ګرانه ده؟ غومبري یې سره شول، سر یې وځړېده، خو څه یې ونه ویل. ما زیاته کړه، ګوره زویه، مینه ګناه نه ده، خو زه ستا پلار یم، باید پوه شم چې تا څوک خوښه کړې. دا نجلۍ څوک ده او څنګه دې ورسره وپېژندل؟ په ورختایه یې وویل، سویتا نومیږي. په یو سیمینار کې مې ورسره وپېژندل. دا له منځني طب نه فارغه ده. په خندا مې وویل، سویتا؟ څه عجیبه نوم دی. په شرمېدلې غږ یې شونډې وخوځېدې. ښه نجلۍ ده، مور او پلار یې درانه خلک دي. ما وویل، پلار یې څه کاره دی؟ پلار یې انجینر دی او مور یې هم معلمي کوي.
دوی یوازې همدا یوه لور لري. یوه شیبه غلی وم، بیا مې کتاب ته لاس ور وغځاوه، خو انور پر کتاب ګوتې ټینګې کړې او په شرمېدلي غږ یې وویل: ابا لولم یې. ما وخندل. پوهېږم زویه، تر اوسه هم د کتاب په لوستلو بوخت وي. یوه شیبه یې راته وکتل. پر پراخه تندې د خولو څاڅکي پراته وو. شونډې یوې خوږې موسکا بدرګه کړې او په بیړه له کوټې ووت. عکس مې راواخیست. یوه نجلۍ وه چې له تورو پړونې نه یې ژیړ ویښته راوتلي وو. دې شنې سترګې درلودې او څېره یې تر ډېره انګریزانو ته ورته وه. یوه لحظه فکر په مخ کړم، وروسته مې په زړه کې راتېره شوه. هلک مین ده، راځه زړه یې مه ور ماتوه. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او په خندا یې وویل: څنګه، ته خو به نه یې مین؟ ما وخندل: نه، تر اوسه لا نه. ده وویل: ښه ده زویه، خپل درسونه دې وایه. که دې پر چا زړه بایلود بیا به د دنیا کارونه درنه پاتې وي، ځکه مینه عجیبه درد لري، یو سوزناکه درد، داسې یو درد چې انسان د اوسپنې غوندې ویلي کوي. مین نه خپل لري نه پردی، هیڅوک به هم نه پیژني. دا یوازې خدای ته ژاړي او له هغه نه خپله مینه غواړي. زه هم مین وم، ما نه د خدای داد ځمکه ومنله او نه هم د ده کلا او پیسې. زما لوړمون یوازې د پلار په غچ سړېده. خو یو خړ سهار مې ژوند را بدل کړ. د شیرینو په لیدو مې پر زړه د مینې اوبه تویې شوې او د غچ په نوم یې یو څه نه پرېښودل. اوس انور مین و، بله چاره نه وه او ښه مې دا وګڼله چې د ده خوښې ته غاړه کېږدم. میاشت لا نه وه وتلې چې د انور له خوا یو لیک را ورسېده. لیکلي و چې د نجلۍ له کورنۍ سره غږېدلی او له ما نه یې غوښتنه کړې وه چې کابل ته ورشم. ما هم په دویمه ورځ د کابل پر لوري حرکت وکړ. تر 4 ساعته مزل وروسته په کوټې سنګي کې ښکته شوم. انور ته مې له یوه هوټله ټلیفون وکړ. 1.5 ساعت لا نه و وتلی چې انور راغی. د خړ رنګه دریشي اغوستې وه، پیچلي ویښته یې پر تندي پراته وو او ږیره یې تر پخوا لنډه ښکارېده. هغه هلک کلکه غېږه راکړه. وروسته له هوټله ښکته شو او په یو ټکسۍ کې کېناستو. پر لاره د خلکو ګڼې ګوڼې ته حیران شوم. له موټرو لاره نه کېده او د سړکونو پر غاړه نوې ودانۍ مخ پر جوړېدو وي، ځکه ما له عسکرۍ را وروسته بیا کابل نه و لیدلی. هغه وخت دومره بیروبار نه و، سړکونه تش ښکارېدل او په څو دقیقو کې به د یوازې 1-2 موټره تر څنګ تېر شول. خو اوس خلک داسې سره خوځېدل لکه د سرو بمبرو یعنې غومبسو ځالې ته چې لرګي ور نږدې کړي. انور د کابل په تیمني کې د یو مارکیټ پر سر کوټه کرایه کړې وه. د کوټې یو دیوال ته یو توشک پروت و، بل کونج یې له کتابونو ډک و او ورته نږدې څو پیالې چای جوش، د ګازو ډبه او یو کوچنی دیګ ښکارېده. انور چای جوش پر ګاز کېښوده. شیبه وروسته مو چای وڅښه او بیا د ده په غوښتنه د باندې ووته. لومړی یې په یوه مغازه کې یو نوې کورتۍ راته واخیسته. بیا یې پر یوې سپینې خولۍ پیسې ورکړې. وروسته یې د کابل د حمامونو په ستاینه خوله را پرانیسته. ویل چې تودې اوبه لري او ګرمه هوا په بدن کې خیره نه پرېږدي. په پای کې یې رایاده کړه چې دواړه به حمام ته لاړ شو. ما ویل چې همدا نن سهار تر اوبو ووتم، خو د په خندا زما ږیره او ویښتو ته اشاره وکړه چې د لارو دوړو وهلي دي. د انور په ټینګار حمام ته لاړم، خو تر ځان پرې مینځلو د مخه یې د سلیمانۍ پر څوکۍ کېنولم او سړي ته یې وویل چې د سر ویښته او ږیره یې ورواړه که. د سر د ویښتو په کمولو ما هم کومه خبره نه درلوده، خو پر ږیره مې زړه نه کېده. خو انور ټینګار کاوه چې مازې د ویښتو سرونه به یې بیا تې کړي. اخیر را باندې زور شو او شیبه وروسته مې له سر او ږیرې ګډوډ تور او سپین ویښته توی شول. که څه هم چې ږیره مې تر موټي وته او لا پر سنتو برابره وه، خو بیا مې هم د ګناه احساس کاوه. تر هغه وروسته یو حمام ته ورننوتم. حمام تود و، خو له ناپاکۍ نه پکې ګزاره نه کېده. کله چې له حمامه راووتم نو د انور په غوښتنه یو هوټل ته ورننوتو. هلته پر پلاستیکي څوکیو کېناستو. هوټلي راغی او انور د 2 خوراکو کبابو فرمایش ورکړ، خو د ډوډۍ د خوړلو پر وخت مې د سوالګرو له لاسه ګوله نه تېرېده. په 10 دقیقو کې به تر 10 ډېرې ښځې، ماشومان او سپین ږیرې راته درېدلې وي. لومړی 2-3 ته مې څو ماتې روپۍ ونیولې، خو بیا مې تر وسه تېره شوه.
ماسپښین قضان ورته یو ټلیفون راغی. دی تر سلام وروسته یوه شیبه غلی شو. بیا یې یو دم وخندل او ویل هو راغلی دی، د مازدیګر خواته درځو. کله چې یې ټلیفون ته ځواب ورکړ ما ته یې وکتل. په سترګو کې د یو شرم نښه ښکاره شوه. درنو اوریدونکو، لسمه برخه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې برخې د الله پامان.